چې موږ مزدور له خپله مزدوري نه ورکوو، په هغې کې ټال مټول کوو، او دا ډېره عظیمه ګناه ده. او دې کې زموږ ډېر خلک مبتلا دي. نن چې موږ زموږ مخ په وړاندې نه یو روان، قسم په خدای ډېرې خبرې زموږ د هغې سبب دی د هغې ناکامۍ. یو پکې غټ سبب دا دی چې نن مزدور له مزدوري نه ورکوو، په صحیح طریقه باندې نه ورکوو. دا ډېر لوی مصیبت کې دا قوم او دا ملت لګیا دی، او د دې د وجې نن مخ په ځمکه باندې موږ روان، مزدور له به مزدوري نه ورکوي، دکاندار له به خپل هغه دغه نه ورکوي. دا ټول د دې کې مبتلا یو، او دا ډېره عظیمه ګناه ده. مله دا خو په حدیثو کې مستقل بابونه په دې باندې راغلي دي. زه به تا ته کم بیان د هغې کوم، خو صرف یو خبره به راته وکړم. دا حدیث په بخاري مبارک کې دی، دا حدیث نور احادیثو کتابونو کې دی. د قیامت ورځ ډېره سخته ده. الله دې موږ او تاسو ټولو ته اسانه کړي، او موږ او تاسو ټول به د الله په ذات مې د قسمي صرف د الله رحم ته به سترګې، صرف د الله رحم، د الله د رحم نه علاوه به بل څه نه وي. او د الله رحم به اسجانه ډېر زیات وي. خدای د هغې رحم کې موږ او تاسو ټول راولي. رسول الله مبارک وي، دا حدیث قدسی دی تیمور جانه، چې الله دا رحم پیدا کړ. څه چلې وکړه؟ رحم یې پیدا کړ. دی بیا څو حصې کړ؟ سل حصې یې کړ. نو یو رحم یې دې دنیا ته راولېږه. نو دا چرګه چې په دې خپل داسې نبي علیه السلام هغه ټولو نه لاندې مثال بیانوي. دا چرګه چې په دې خپل بچي باندې دا رحم کوي او دا وزر پرې واچوي، وایي دا د هغې حصه ده. یا دا موږ او تاسو یو بل سره د رحم، اوس خو رحم کم ځای دی، خو د رحم دا معامله کو دا هغه یو حصه الله په ټوله دنیا تقسیم کړې ده، او د قیامت د ورځې پورې یو کم سل حصې څه شوي؟ قسم دی رسول الله مبارک وایي یو کم سل حصې الله ځان سره ایښي دي، او د قیامت په ورځ به یې په خپلو نیکانو بندګانو په مسلمانانو تقسیم. الله دې همدغې رحم کې راولي. خو درې کسان دي چې د قیامت په ورځ به ورسره الله جګړه کوي. د خصم لفظ راغلی، جګړه به ورسره الله کوي. د الله من د الله د جګړې یو. الله اکبر. من د الله خو ډېر لوی شان لري، ډېر لوی مقام لري. پیغمبر خو ډېر لوی مقام لري، لوی شان لري. صحابه خو ډېر لوی شان او مقام لري. تابعین، تبع تابعین، ائمه مجتهد، دا خو ډېر لوی شان لري. زما د الله په ذات باندې قسمی کوم، د الله د ټولو د کمزوري مخلوق د مقابلې موږ نه یو. قسم دې کوم د میږي د مقابلې، قسم په خدای کوم د ماشین د مقابلې. په روایتو کې دا تیمور جان نه راځي چې دغه د ابراهیم علیه السلام دشمن څوک؟ نمرود الله چې اسد تباه کړ، نو د یو ګوډ ماشي نه وجې تباه کړی، په ګوډ ماشي الله تباه کړ. او مړه ماشي پرېږده ځه. دا خو که زه تاسو ته وایم داسې خبرې دي او داسې خبرې دي او داسې خبرې دي، تاسو به یا باور کوئ یا به نه کوئ مې باور. خو زه ته یو اسانه خبره کوم. یو 3-4 کاله مخکې په موږ د الله یو قهر راغی. څه راغی؟ کورونا وایرس راغی. ډاکټر صاحب ناستې وه، ګولجي صاحب دې ډاکټرانو موږ ته وی او دی وي کورونا وایرس دومره و چې په خوربین نه په دوربین هم نه ښکارېده، او یو وایرس به راته راننوته نو سرمن به یې رانه وویسته. ستا په دې منظور کې څومره مړي شو؟ چا سره ته نه یاد و، خیبر پښتونخوا نه یاد و، پاکستان هم نه یاد و، ټوله دنیا نه یاد و. هغه یو ملک و، کم یو سره چې څومره کسان پکې مړي شو، یو ملک و. موږ د هغې وایرس د مقابلې نه یو چې په هغه په خوربین او په دوربین نه راځي. نو ستاسو نه تپوس کوم وروڼو، موږ د الله د مقابلې یو؟ موږ د الله د مخلوق د مقابل. نو الله وی دې 3 کسانو سره به زه د قیامت په ورځ جګړه کوم، جګړه. نو چې الله جګړه کوي نو خلاصوي به هم ته څوک مړه. دا 3 کسان څوک دي؟ ویره یو هغه کس دی، رسول الله مبارک بخاري مبارک حدیث دی، چې کوم سړي د الله په ذات قسم وخوړو، یا د الله دپاره وعده وکړو، د دا وعده ماته کړه، الله وایي زه به ورسره جګړه کوم. دویم نمبر چې یو آزاد بنده انسان یا ښځه دې سړي خرڅه کړه، پیسې یې پرې واخیستې. دا ښایي دا خلک تنقید برای اصلاح به زه وویم. دا ده چې تنقید برای تنقید درته نه ویم، اصلاح یم چې اول څه د ځان اصلاح وکړم، بیا به ستاسو کوم. د اصلاح په طور باندې زمونږ بعضې روه
زمونږ بعضې وروڼه خپلې لوڼې خرڅوي والله نوم یې نه علم د هغې قوم او د هغې ملت نوم نه علم خو راته دا ویم او تاسو پېژنئ خپلې لوڼو باندې پیسې دي په لکونو په کرونونو روپۍ پیلي دا سخته عظیمه ګناه ده والله العظیم دا سخته ګناه دا شی مه کوئ نو اصیل بنده دې خرڅ که الله وي د سره به زه جګړه کوم او درېیم نمبر چې د مزدور نه دې مزدوري ونیوله او هغه مزدور له دې مزدوري ورنه کړه قسم په خدای رسول الله مبارک وایي د دقې مزدور دپاره د قیامت په ورځ الله وایي زه به جګړه کوم نو چې الله جګړه کې خلاصوي به همدې څوک نو زما عزتمندو رو د مزدور سره د احسان او د رحم معامله کوئ مه کوئ د مزدور مال پورې ځان مه تړئ مه نیسئ قسم په خدای کو په دې مالدار شي روز تر روزه به دې روز غر کېږي روز تر روزه به دې روز تباه کېږي روز تر روزه به دې روز او هغه ژوند به دې خرابېږي د مزدور په مزدورۍ والله العظیم کو تشته شي بس د دې نه لویه خبره بلې نشته